Bismillahirrahmanirrahim. MR Pakistan Pashto Learning Channel again with another informative video of Microsoft Excel concerned to Excel idiot formula. Idiot formula مونږ ته څه ریزلټ راکوي په دې ځان پوه کې کوم ډیټ چې ورته مونږ ورکو سټارټینګ ډیټ او مونږ وایو چې را دغه سټارټینګ ډیټ نه بعد چې کوم دی 2 میاشتې پس 3 میاشتې بعد 1 میاشت بعد 6 میاشتې بعد څومره منځ تاسو ورکوي د هغې نه بعد چې کوم دی څه ډیټ پي تاسو ته به هغه ډیټ شو کوي سټارټینګ ډیټ مونږ دلته ورکو چې کوم ډیټ مونږ ورکو او مونږ بیا په ریورس بیک کې ځو په ماینس کې ګورو چې را په پاست کې په ماضي کې 6 میاشتې مخکې څه تاریخ و 8 میاشتې مخکې څه تاریخ و د پاست خبر کوم ماینس کې بیا ورکو راځي ډیمو ته ګوره ډیمو کې دې کې ګوره مطلب د کنټرول سیمی کولون سره چې کوم دینو مونږه نن ډیټ واغېسته اوکې شو 1 اگست 2022 دی زوی مشره یو میاشت بعد after 1 month چې کوم دی څه ډیټ پي زه به ما ایکول ای ډیټ په واخلم ټیب سره به زه راوخلم فارموله پرنتس چې کوم دی اوپننګ پوزیشن کې به راشي او په دې کې به زه والم دا ګوره سینټیکس ته ګوره ښه تاسو ته ما مخکې ویلي ملګرو چې سینټیکس ته وګوره تاسو ته به فارموله یا فنکشن چې تاسو ته به اسانیږي سینټیکس چې د ای ډیټ چې دی که نه هغه سټارټ ډیټ دی او منث دی نو سټارټ ډیټ په موږ دا وایلو ټیک شو چې کوم ډیټ نه موږ اخوا مطلب ځو څو میاشتې موږ مخکې رزلټ ګورو یا شاته بیک رزلټ ګورو بیا کومه زم چې افټر 1 منت دا سیل مې ورته کلیک کړه که دا سیل نه کلیک کوئ که نه تاسو مینول ورکوئ نوم ورکولی شئ 1 لکه افټر 1 منت یو میاشت بعد به کوم ډیټ وي زما سره نو ما ته راغی چې لکه اوس 1 اگست 2022 دی نو وایي چې یو میاشت بعد دا 1 منت تھرسډے سپتمبر 1 2022 وایي کلیر شو اوس که زه سیم راځم او دا زه یو میاشت وروسته ګورم نو ویری سمپل همغه طریقې سره کنټرول سیمی کولون سره نه ډیټ واغستی شو دې ځکه به زه -1 تاسو د پوی د باندې منشن کوم ټیک شو جی او دې ځکه زه بیا اگین چې کوم دی نو ای ډیټ دا فارموله می واغسته او بیا زه رالم د دې نه می سټارټینګ ډیټ واغسته کومه کدلته کې زه -1 ورکم هم به رزلټ صحیح راځي او یا په دې سیل کې ما -1 الریډي منشن کړی دی ورکړی دی نو د F7 مطلب صحیح چې په دې کې مطلب -1 دی ټیک شو او دا زه انټر کوم نو ما ته وایي چې 1 چې کوم 1 اگست 2022 یو میاشت مخکې چې وکنه هغه فرایډے جولای 1 2022 ستاسو د لپاره به دا ایکسل د ای ډیټ فارموله څه فایده درکړي دا فایده به درکړي که یو تن دا ګوري چې هغه سره خپل سټارټینګ ډیټ وي او هغه سره مطلب څه پروګرام وي څه سیمینار وي څه میټینګز وي وټسویور هر څه کیدی شي مطلب چې کوم دی یوز کولی شي یا مطلب دا -1 دی که نه نو -1 په ځای باندې فار ایگزامپل سې دا ما ورکړه -3 او ما انټر کړه نو ما ته به هغه رزلټ راځي دلته زه رالم دا زه ډبل کلیک کوم نه دي ځکه دا 1 منشن شوی دی د دې ځنه اوم ته مطلب که تا مینولي ورکړي که نه بیا خو به الریډي مطلب دې ځکه به مینولي ټایپ کې او که نه دا سیل دی هغې چې په دې سیل کې بیا کوم چینجز کوي نو هغه به هلته کې بیا هم شو کېږي صحیح شو ملګرو دا د ایکسل د ای ډیټ د فارموله په مدد سره تاسو مطلب کو په پلس کې ګورئ چې مطلب د راتلونکي میاشتې ډیټ ګورئ چې مطلب 2-3 میاشتې بعد به څه ډیټ وي نو اکورډنګلی ځان ته دغه فارموله فکس کولی شئ او که تاسو په بیک ریورس کې په پاست کې په ماضي کې ګورئ تاسو ځان ته فکس کولی شئ سپوز زه ورکوم دې ځای کې دا 5 دی که نه زه یم چې مطلب افټر 3 منثs او دا زه انټر کوم نو ما ته چې افټر 3 منثs چې کوم دی تاسو سره به دا ډیټ وي ټیوزډے نومبر 1 2022 خو سټارټینګ ډیټ دلته کې خپل ورکړی شوی دی ښه دلته کې سټارټینګ ډیټ چې کوم دی همدغه 1 اگست 2022 دی او زه سپوز دې ځای کې ورکوم چې را سې -7 مطلب لکه اوه میاشتې بیک ځم ریورس ځم او انټر کوم نو یې ماته راغی سیچرډے جنوري 1 2022 تاسو MR پاکستان پښتو لرنګ چینل چې کوم دی نو لایک کې سبسکرایب کې شیر کې همدغه شانتي معلوماتي ویډیوز بس تاسو د پاره وړو ډیر مننه خاد و آباد اوسئ د الله په امان السلام علیکم